په مزار شریف کې یو تن جواز لرونکی محمد جمعه وایي چې دغه کسب یې له پلاره په میراث ورته پاتې دی او کلونه کیږي چې په مزار شریف ښار کې د کونځلو غوړیو د تولید کاروبار کوي. هغه چې د مزار شریف په یوه څنډه کې په سنتي ډول د کونځلو غوړیو په تولید بوخت دی وایي چې په ورځني ډول په لسګونو کیلو خالص د کونځلو غوړیو د تولید وړتیا لري او هڅه کوي چې په لوړ کیفیت غوړي بازار ته وړاندې کړي. اینمی جواز که از کسب پدری دما مانده، اینمی جوادرانی از پدر مانده. اینمی را کار ما کار کده رایستیم دی 2 سال میشه، 2 سال 3 سال میشه، لالم هم نمیشه کنجید و د ضمنش را خارج هم میبره شرکت ها. نوموړی همدارنګه د خپل ورځني کاروبار د کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي او لامل یې په دې وروستیو کلونو کې د موسمي بارانونو کمښت او ورسره د للمي کښتونو نشتوالی یادوي. امی حساب هم روغن کنجید که از لالم 2-3 سالت نشده، این امسال بارندگی است. مقصد مردم ها کشت کرده دیگه، توکل و خدا دیگه. این اگه مول شوه کشتا مول شوه و کنجید پریمان باشه، بعد هم خارج رفتن هم من شوه، بعد از اینجا کاروبار خوب میشه. ځینو روغتیایي څېړنو ښودلې ده چې د کونځلو او زغرو غوړي چې په هیواد کې دننه تولیدیږي د انسان په روغتیا مثبتې اغیزې لري چې له دې سره هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي تر څو د کونځلو او زغرو له غوړیو څخه ګټه واخلي.